بله السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ او په خیر به یاست. دوستانو زه غواړم د نن په ویډیو کې تاسو ته د یو دی بورډ تعارف وکم چې هغه بورډ د نور بورډو په مقابله کې ډیر ښه کار کوي. دوستانو هغه بورډ ته جی بورډ یعنی ګوګل بورډ ویل کیږي. دا یو دی بورډ دی چې د ګوګل والا خاص د دې لپاره جوړ کړی دی چې خلک په هغه کې د خپلې ژبې صحیح استعمال وکړي. نو دوستانو که تاسو غواړئ په پښتو کې میسیجان وکاږئ یا په میسنجر کې یا په واتس اپ کې یا په بله ژبه کې په بل ځای کې، نو تاسو کولی شئ چې د جی بورډ په مدد سره په اسان الفاظ کې خپل میسیجان وکاږئ. نو دوستانو تاسو به د دې لپاره به تاسو اول وار راولاړ شئ، خپل د موبایل پلی سټور به خلاص کړئ. د پلی سټور په سرچ هسټري کې به ترې راولاړ شئ، جی بورډ به ووایي. دوستانو جی بورډ دا دویم اپشن کې کته جی بورډ ویني. دوستانو تاسو ته در معلومیږي جی بورډ د ګوګل کیبورډ ته به راولاړ شئ، دا به انسټال کړئ. چونکې زما په موبایل کې الریډي دا ما انسټال کړی دی، نو زه بس دا خپل جی بورډ خلاص کم. د اوپن اپشن کته ویني، زه به دا خلاص کم. دغه بعد به دوستانو تیله دا پیج مخله راسي. په دا پیج کې دا اول سټپ دی، سټپ 1. په دې کې تی ته ویل کېږي انیبل ان سیټینګ. تی به راولاړ شئ، د خپل موبایل په سیټینګ کې به دا ګوګل جی بورډ اون کړئ، خلاص به کړئ. دوستانو جی بورډ که تاسو وینئ د مخ ته اپشن دی، تی به دا اون کړئ، خلاص به کړئ. اوکې، دغه بعد سټپ 2 دی. دوستانو په سټپ 2 کې سلیکټ انپوټ میتھډ یعنی دوستانو تی راولاړ شئ، دغه انپوټ میتھډ انتخاب وکړئ چې تاسو خو غواړئ خپل کیبورډ کم کیبورډ تاسو استعمال کړئ. نو دوستانو تی به جی بورډ سلیکټ کړئ. دغه بعد سټپ 3 دی. په سټپ 3 کې به تی راولاړ شئ، سیټ پرمیشنز یې ورکړي دي، تی به راولاړ شئ، دا سیټ پرمیشنز به پوروئ. دوی غواړي چې تاسو غواړئ چې د جی بورډ استعمال وکړئ. بالکل موږ غواړو، نو موږ به الاو اپشن پرو. دا سټپ 4 دی، څلورم سټپ دی. دوستانو په دا کې تی ته غواړي چې دوی غواړي چې تاسو ته ووایي چې ستاسو د کیبورډ استعمال تر دا ځای پورې صحیح دی. تی به د ډن اپشن پروي. دوستانو تی به دا پیج په مخه درسي. په دا پیج کې که تاسو وینئ اول لینګویجز، تاسو غواړئ په خپل جی بورډ کې کم کومې ژبې انتخاب وکړئ. نو تی به راولاړ شئ و خپل جی بورډ ته به دا ژبې واچوئ. د ایډ کیبورډ که تاسو لاندې وینئ په شنه پټه کې، تی به دا پروئ. دوستانو تی له به دا ژبې راسي، آل لینګویجز. که تاسو غواړئ ګردې ژبې، که تاسو وینئ د سجسټډ لینګویجز لاندې اول سر کې تی به انګلیش یو اس. دا ټایم په دا جی بورډ کې صرف او صرف انګلیش یو اس ته او اردو ژبه شته. که تاسو غواړئ دې ته خپل پښتو ژبه واچوئ، تی به په سرچ کې وکاږئ پښتو. بالکل جی دوستانو دا پښتو ژبه ده. تاسو به د پښتو کیبورډ په دې کې واچوئ. د ډن اپشن کته وینئ دوستانو، ډن به پرو. جی نو دوستانو زموږ په جی بورډ کې دا ټایم 3 ژبې لوېدلې دي، پښتو، انګلیش او اردو. دوستانو که تاسو غواړئ نورې ژبې هم کې واچوئ، تاسو کولی شئ ایډ کیبورډ اپشن یې ور بیا پروئ. دوستانو نو چونکې موږ نورو ژبو ته ضرورت نشته، موږ به بیک لاړ شو خپل د جی بورډ خواته. دوستانو تاسو په موبایل کې جی بورډ خلاص کړئ. دا جی بورډ دی. دوستانو که تاسو غوښتل په دې کې د نور سیټینګ انتخاب وکړئ، په دې کې نور سیټینګز هم شته. تاسو کولی شئ الفاظ یې بدل کړئ، وایس چې کوم په اواز کې ورته وګایږي، څرنګه اواز کې ورته ګایږي هغه چینج کړئ، بدلولی شئ، رابدلولی شئ. نو دوستان دغسې علاوه زه تی به ولاړ شئ، زه تاسو غواړم تاسو ته د یو نمونه در ښکاره کړم. نو تاسو به ولاړ شئ، خپل د موبایل میسیج به خلاص کړئ. دوستانو که تاسو غواړئ چا له میسیج واستوئ، نو دا ټایم چا له میسیج واستوم. دوستانو که تاسو وینئ دا پیج په زما کیبورډ، دا ټایم زما په کیبورډ کې د انګلیش الفاظ لیکلي دي. که تاسو غواړئ د پښتو انتخاب وکړئ، نو دا ګول چې کوم نشان دی د دنیا هغه تاسو به دا پروئ.
چې دوستانو دا ټایم پښتو ژبه زما په کیبورډ کې شته. که تاسو په پښتو کې هر لفظ وکاږئ تی له هغه لفظ تاسو لیکلی سئ. او که د دې څه علاوه که تاسو غواړئ ورته وګایږئ ګوګل بورډ یې پخپله وکاږئ نو که تاسو دا د سپیکر نشان وینئ په دا کونج کې تاسو به دا د سپیکر نشان پروئ او دغه ته به وګایږئ خپل الفاظ به دورې ریکارډ کړي خپله لیکل کیږي. چې دوستانو که تاسو زموږ دا ویډیو خوښه سوي نو زموږ د چینل پښتو ټیکنالوژي ضرور سبسکرایب کړئ او دغه سره سره د بیل د ګنټۍ چې کوم نشان دی هغه هم دباو کړئ. وسلام.